سلامونه ګرانه ملګرو، په دې هیله تاسو به روغ جوړ په صحت منظم یاست. ملګرو، نن ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو چې موږ هره ژبه خپلې پښتو ته واړوو او یا هم فارسۍ ته واړوو او یا موږ چې کومه ژبه غواړو چې کومې ژبې ته یې واړوو، تاسو کولی شئ چې هماغې ژبې ته یې واړوئ. ملګرو، تاسو څخه به اعلان که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، دا ویډیو لاندې چرته سبسکرایب بټن درسره ووهئ، ورسره څنګ کې بلې غنټې نښان ووهئ چې موږ هره نوې ویډیو اپلوډوو هغه به تاسو ته په وخت دررسېږي. راځو ملګرو، ویډیو پیل کړو. ملګرو، تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به ولیکئ ترانسلیټر ګوګل. دا چې کله ولیکئ تاسو دغه را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې را ډاونلوډ کړه، دلته تاسو په دغه کې په دې غشي باندې به کلیک کوئ او یا هم د کومې ژبې ته اړوئ. ما انګلیش پښتو ته اړولی یم. دلته دومره ژبې پکې شته، تاسو ته کولی شئ چې ورته ډاونلوډ یې کړئ. همدا شان دلته زه ورکوم سلام. دلته زه یوه هندي تړم. زه لیکم سلام. په هندي باندې خو نه پوهېږم، خو دا به ترجمه کوو. دا به را کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم. سلام معنا لري. ملګرو، تاسو کولی شئ چې هره ژبه ته هره څومره ستره لیکنه وي، تاسو کولی شئ چې بلې ژبې ته یې واړوئ. تاسو ګورئ دلته موږ ډېرې زیاتې سترې لیکنې هم په کاپي کړي دي او هم یې په معنا کړي دي. که تاسو انګلیش نه وي زده یا کومه بله ژبه نه وي، تاسو مه خفه کړئ، همدې ترانسلیټر ګوګل څخه یې هم استفاده وکړئ. ملګرو، که ویډیو مو خوښ شي، ډېر سره لایک او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. نور ملګري له دې ویډیو څخه برخمن شي. خدای سپارم.